له کابل څخه قندهار ته 200 کیلو وولټ لاین هغه هم په چټکۍ سره چارې روانې دي چې کابل، میدان وردګ، داسې غزني، قلات او قندهار سره وصل کوي. او موږ به انشاءالله په دې برخه کې کوشش وکړو چې یو حلقوي سیستم د افغانستان په جغرافیه کې د برېښنا رامنځته کړو چې داسې هرات بیرته له قندهار سره، داسې بیرته له کابل سره، بیرته له ننګرهار سره، داسې له شمال سره او شمال بیرته له غرب سره دا وصل کړو. او په دې باندې هم کار روان ده چې موږ به انشاءالله د ټپ پروژه چې د ترکمنستان هیواد څخه یوه بله پروژه ده چې موږ به په هغه کې له 1000 څخه تر 1.5 زر میګا واټه برېښنا ترلاسه کوو او د 2000 میګا واټو شاوخوا برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالیږي. هغوی به یې خریداري کوي چې موږ به خپل هغه د انتقالي فیس ورڅخه اخلو چې دا به هم د افغانستان لپاره د برېښنا شرکت لپاره یو عایداتي مرجع وي او موږ به د دغه فیس په اساس باندې ډېر وکولی شو چې خپل مشکلات حل کړو. نو د دې پروژې په هکله باندې هم عملا مجلسونه سوي دي. څو ورځې تر مخه د ترکمنستان هیواد لوړپوړی هیئت دلته راغلی و چې موږ د تاسو د نظام له مختلفو مشرانو سره د افغانستان له برېښنا شرکت سره مختلفې ناستې درلودې او په دې هکله باندې موږ مختلف مجلسونه کړي، کمیټې تشکیل سوي دي او کارونه یې په منظم ډول روان دي. همدارنګه موږ او تاسو تقریبا له نن څخه 5 میاشتې مخکې له ازبکستان هیواد سره یوه تفاهمنامه امضا کړه چې هغه به موږ ته 500 کیلو وولټ بل لاین له د ازبکستان له سرخان، داسې پل خمري، دشت الوان بیرته کابل ارغندۍ او همدارنګه د کابل ارغندۍ څخه بوتخاک سب سټیشن، له بوتخاک څخه ننګرهار ته شیخ مصري سب سټیشن سره دا وصل کیږي چې دلته هم موږ او تاسو کولی شو له 800 څخه 19 تر 1000 میګا واټه برېښنا ترلاسه کړو او بالخصوص موږ د مشرقي ولایتونو مشکلات په دې باندې حل کړو. د دې ترڅنګ اضافه برېښنا به نورو ولایتو ته توزیع کیږي.